ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بالخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په مزار شریف کې د حیرتانو دوراهي د چاپیر سړک د جوړولو کار شاوخوا 99 سلنه بشپړ شوی دی. د سړک د ښاروالۍ له بودیجې څخه د 26 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي او دا مهال د قیر اچونې چارې وروستیو پړاوونو ته رسیدلي دي. د حیرتانو دوراهي چوک د شاوخوا سړک د جوړولو کار نږدې 99 سلنه پرمخ تللی دی. د دې پروژې انجینر وایي دغه چوک د مزار شریف ښاروالۍ له بودیجې څخه د 26 میلیونه افغانیو په مالي لګښت جوړیږي او د چوک په منځ کې به یو محراب جومات هم جوړ شي. د هغه په وینا د دې چوک شاوخوا د قیر اچونې چارې پای ته په نږدې کېدو دي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. پروژه سرایتون بر کلگی معلوم است که تقریبا 6 ماه پیش پروسه آغاز شده. در قسمت آخر است که ما موبیلیر دوم یا ویرین کورس طبقه سرک در حال اجرا هستیم یا حال پخش کردن انداختنش هستیم که یک روز یا 2 روز دیگه انشالله کریزی ما ختم میشه. ختم که شد یک رود مارکینگ یا خط اندازی سرک ما میمونه. له بلې خوا د مزار شریف ښاروالۍ څارونکی انجینر د پروژې کیفیت لوړ بولي او ډاډ ورکوي چې د دې سړک له جوړېدو څخه ښاروالۍ په جدي توګه څارنه کوي. ما لیر دوم اسفالت یعنی ویرین کورس آغاز کرده بودیم. امروز روز سومش است. کار در ساحه جریان داره و این کار ما مطابق با نرم ریاست محترم فوایدنامه به پیش میره. انشالله همو قراردادی که با شرکت خانه سبز صورت گرفته همو معیارات را که قبلا در نظر گرفته شده همو را بالای شرکت تطبیق میکنیم و از کار شما را اطمینان میتیم. کار با وجه حسن به پیش میرود. همداراز د مزار شریف ښاریان د دا ډول پروژو پلي کول د هیواد په کچه یو جدي اړتیا ګڼي او ټینګار کوي چې د اسلامي امارت لخوا د ورته چوکونو جوړول د هیواد د آبادۍ لپاره یو غوره ګام دی. در اینجا واقعا سابقه سړک خامه بود، مشکلات زیاد بود، خاکباد طوفان زیاد بود، مردم یک چیز زندگی میکرد گد و بعد ریشان بودن کل گیلالان سرگردان بود. خب فعلا بخیر نگه خیلیش ریخته شد کم مانده بخیر. کارا خوبش از فعلا دابطی صورت داره همه جا نظمش خوبی شده رئیس. وقتی که ماراد آمده همه گابا خوب شده رئیس. مشکلات بسیار حل شده، بسیار خاکباد بوده دیگه. حالا که امارات همین پروژه تطبیق میکنه بسیار خوش هستیم، بسیار راحت است. د یادونې وړ ده چې دغه دوراهي د 120 مترو په شعاع جوړیږي او په منځ کې به یو محراب جومات هم جوړ شي چې د سړک لګښت یې د اسلامي امارت لخوا ورکول کیږي. د مزار شریف ښار د لویو باروړونکو وسایطو لویدیځ ترمینل چې د زراعت سړک په اوږدو کې موقعیت لري د هیواد په شمال کې د درنو باروړونکو موټرو له سترو مرکزونو څخه دی چې هر ورځ سلګونه وسایط پکې تم کیږي. دغه باروړونکي موټر د بلخ ولایت د سړکونو د ترانسپورت ریاست له لوري د ترتیب شوي نوبت او ځانګړي کاري مهالویش له مخې فعالیت کوي. مسؤلین د یاد ترمینل له عادي او منظم کاري بهیر څخه یادونه کوي او دغه راز موټر چلوونکي هم له رامنځته شوي اصولو او کاري اسانتیاو څخه خوښي څرګندوي. د مزار شریف ښار لویدیځ ترمینل چې د زراعت سړک ته څیرمه موقعیت لري د هیواد په شمال کې د باروړونکو موټرو یو له لویو تمځایونو څخه دی چې هره ورځ سلګونه باروړونکي موټر له همدې ځایه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته روانیږي. په دې ترمینل کې شاوخوا 1500 نقلیه وسایط د بلخ د سړکونو د ترانسپورت ریاست تر چتر لاندې د نوبت او ځانګړي کاري مهالویش پر بنسټ فعالیت کوي. د ترمینل مدیر وایي چې دغلته د ترانسپورتي شرکتونو کاري بهیر په منظم او عادي ډول روان دی. در برابر خدماتی که ما عرضه میکنیم تعرفه برایشان میتیم دیگه. رو نوبت هر موتر که داخل ترمینل میایه باز ما مردم برایشان در ثبت کتاب صف میکنیم. بعد از او که دبار میره به نوبت میره دبار.
له بلې خوا یو شمېر موټر چلوونکي د کاري نظم او وړاندې شویو خدمتونو له امله خوښي څرګندوي او وایي چې د کاري مهالویش په سمه توګه پلي کول د ترانسپورتي فعالیتونو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې یو مؤثر ګام دی. برده رانو نوبت یخشه کوب یخشه و رئیس صاحب داره رئیس صاحب دم خوش بزه نوبت پادشاهوز یخشه طبق لایق کرای به آل برده نماینده لمن قیس برن مرساوزیا شکر الحمدلله کوب یخش رئیس صاحب کرا نمیر. اینجا از رئیس ما خوش هستیم. نوبت ما در نوبت صحیح میریم. کرای ما قانون لواز وسط ما راضی هستیم از رئیس. د مزار شریف ښار لویدیځ ترمینل د هیواد په شمال کې د درنو باروړونکو وسایطو له مهمو مرکزونو څخه ګڼل کیږي چې د بلخ د سړکونو د ترانسپورت ادارې تر مدیریت لاندې فعالیت کوي. د بلخ د قرقل پراختیایي اداره وایي دوی تیر کال 94,958 د قرقل سرمنې بهر ته صادرې کړي دي. د دغه ادارې په وینا چې د سیمې هیوادونو ته د دغه ارزښتناکه سوداګریز توکي صادرولو له لارې څه باندې 8 لکه افغانۍ عواید هم ترلاسه کړي دي. د بلخ ولایت د قرقل د پراختیایي ادارې مدیر وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د قرقل سرمنو د صادراتو بهیر په عادي ډول روان دی او تیر کال یې له 90,000 څخه زیاتې سرمنې بهر ته صادرې کړي دي. ما در سال 1403 با تعداد 94,958 جلد پوست ما صادر کردیم که از این تعداد ما 58,690 جلد پوست از به کشور فنلاند یعنی اروپا صادر کردیم، 32,048 جلد پوست به کشور ازبکستان و 4,220 جلد پوست به کشور ترکمنستان که جمع 94,958 جلد پوست میشه و از این مدرک 8,52,185 افغانی ما در حساب اداره تحویل بانک کردیم. نوموړي د قرقل سرمنو پر ارزښت او سیمهیز اهمیت خبرې وکړې او زیاته کړه چې د تیر کال په پرتله د دې توکي په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د په وینا دغه زیاتوالی تر ډیره ازبکستان، ترکمنستان او روسیې هیوادونو ته د صادراتو په ترڅ کې رامنځته شوی دی. 30% هم اضافه تر صادرات ما ازدیاد به عمل آمده و در سال 1404 هم که ما فعلا قد شما چیز میکنیم در ما 10,672 جلد پوست تا هل حاله ما صادرات داشتیم. د بلخ د پانګونې او سوداګرۍ خونه د قرقل سرمنو صادرات یو ملي ارزښت بولي او دغه توکي د صادراتو د کمښت لامل د څارویو پالنې ته نه پاملرنه او په نړیوالو بازارونو کې د ورته مصنوعي او ارزانه توکو رامنځته کېدل ګڼي. پوست قرقل یکی از اقلام مهم و با ارزش صادراتی افغانستان می باشد که در بازارهای جهانی به عنوان یک محصول لوکس و قیمتی شناخته میشه. در سالهای قبل پوست قرقل که از اقلام مهم صادراتی بود به حدود قریب 1,000,000 جلد پوست صادر میشد از صفحات شمال و به دلیل تقاضای کمتر و استفاده از پوست‌های غیر طبیعی یعنی پوست‌های مصنوعی و تمایل مردم به محصولات ارزان صادرات این اقلام مهم کاهش یافته و ضمن موضوع حقوق حیوانات هم از لحاظ نگرانی حقوق حیوانات هم تاثیر گذاشته که به اصطلاح کوشش میکنه که وقت ضبط نشه. باید وویل شي چې د افغانستان قرقل په سیمهییزه کچه ځانګړی ځای لري او له همدې امله په ګاونډیو هیوادونو کې شهرت موندلی او له لارې ښه عواید هم ترلاسه شوي دي. د بلخ د سرمنو کارکوونکي له اسلامي امارت څخه غواړي چې د مالدارانو د ستونزو حل ته جدي پاملرنه وکړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.